بیا الله پاک تقریبا 10 کاله 6 میاشتې د خلیفہ ولو 10 کال 6 میاشتې تقریبا د ذی الحجې د میاشتې 28مه وه چې دی زخمي سو دی وواهی په غشي باندې چې هغه غشي نه هغه نیزه خنجر راواخله چې هغه یې په زهرو باندې وهلی و تقریبا 2-3 ورځې ژوندی و د محرم اوله وه تقریبا 40 سنه هجري وه او بیا تقریبا د 23 کاله عمر و دی وفات سلو حضرت صهیب رضی الله تعالی عنہ د جنازې لمونځ ورکړي او لاړې د ابد الاباد لپاره د محمد رسول الله انډیوالي د محمد رسول الله څنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همسایتوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پړیسیتوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مرتبه الله ور نصیب کړي چې محمد رسول الله باندې ډیر کوم ته ملاو شوی دا الله پاک دې تر 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 قیامت پورې دومره رحمتونه ور باندې ووري چې څومره د الله شان دي څومره د الله په علم کې څومره د الله په قدرت کې او څومره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پر الله ګرانی دا مې خبره درته وکړه دا خبره ختم شو الله پاک ډېر لوړه مرتبه ورکړه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي الله دې ما پستر ګړوند کې کبه ما دا خبره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره اوریدل کبه ما لیدینا ما دې په غوږو الله کون کې کبه دا خبره ما د پیغمبر علیه السلام مبارک سره اوریدلې چې زما په امت کې تر ټولو افضل ترین انسانان چې دي هغه اولنۍ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی دویم چې دی هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی وس حضرت علی کرم الله وجهه قسم هم اخلي پسترګو دې می خدای نابینا کې په غوږو می خدای کون کی کبه دا خبره ما د پیغمبر علی السلام مبارک سره اوریدلې نه عزیزانو د پیغمبر علی الصلاۃ والسلام په نکګانو کې نم نک چې دی هغه کعب نیمه دی د پیغمبر علی السلام شجره نسب چې واخلې نم نک په نکګانو کې یو شخص راځي چې دا غنم کعب دی د کعب دوا زامن یو مرن می دی بل عادی می دی لمرد څخه جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دی لعادی څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی یعنی چې د پیغمبر علی السلام د حضرت عمر فاروق شجره نسب سره واخلې په نم نک کې د پیغمبر علی السلام چې کعب نیمیږي په هغه ځای کې حضرت عمر فاروق چې دی هغه ورګډیږي بیا د پیغمبر علی السلام د حضرت عمر فاروق سلسله د نسب چې دا هغه یو روانه سو بیا ولاړ ستر آدم علیه السلام خبره داسې د عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر عظیم شخص وو په جاهلیت کې هم په کفر کې هم او په اسلام کې هم الله پاک ډېر لوړه مرتبه ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خپل نبوت پټ کړی ولو کافران ډیرو ظالمانو بد خلکو بدمعشانو ذلیل انسانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل نبوت پرچار نسوي کولای بس دا خبرې به پټ ساتلې ولې نو هر وخت به دعا کولای الله ته اسلام عزت من کې اسلام شایسته کې په عمر بن خطاب باندې دا به دعا کولای الله ته اسلام ته عزت ورکپا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې دا دعا پیغمبر علیه السلام الله ایت غوښته دا علایده یو شپه بی عائشه صدیقه فرمایي څو شپې پیغمبر علیه السلام دا دعا کوله بیا یو شپه الله پاک دا دعا قبول کړله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په قتل د محمد رسول الله په سر روان شو پر لارې الله پاک ضرور واړوي چرالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس لرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حیران سو چې دا عمر رالی دا خودونه د کافرانو سرکرده سړی دی مشر سړی دی چرالی بس وی ویل اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره په زور الله اکبر وایي چې دا شاو خاطول ملګری علاقې ولا هم د پیغمبر علیه السلام دا ژغ واوري الله اکبر الله اکبر دا څلوېښتم مسلمانو په اسلام کې چې داخل سلو کچنیانو ک زنانې وې ک نارینه ولو څلوېښتم مسلمان ولو چې دا رالی د اسلام په لوی حلقه کې داخل سلو او د پیغمبر علیه السلام د نبوت شپږم کال وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نبی سوی وو شپږ کاله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت چې دی هغه پیغمبر علیه السلام پټ ساتي ولې ظالمانو کافرانو دشمنان هغه ډېر پر مخ ولو
چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړی نو جبرئیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله مبارکی درته وای خیر د چش مبارکی ول عمر ایمان راوړی اسلام راوړی په اسمانو کې ټول فرشتي یو بل ته مبارکی سرور کوي ماشاءالله الحمدلله عمر مسلمان سو عمر مسلمان سو عمر مسلمان سو و جبرئیل امین علیه السلام رالی ل تمام فرشتو ل جانب څخه مبارکی راوړله ټول ملائکه مبارکی درته وای مبارک 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 الله ډیر زورور ملګری در نصیب کوي او درې کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د هجرت څخه تقریبا 40 کال مخکې پیدا شوی او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مسلمان شو پیغمبر علی السلام ته ویل چې یا رسول الله دا منځونه پټ دي اذانونه پټ دي دا زموږ ذکر پټ دي تلاوت دا به څه چم کوو پیغمبر علیه السلام ورته دا ظالمان دي دا ابو جهل دي دا عتبه دي دا عتیبه دي دا شیبه دي دا عقبه دي دا فلانی دا ډیر ظالمان خلک دي ډیر بس ناجایز کوي تجاوز کوي حضرت عمر فاروق ورته ویلي زیات خو زه دا نسم برداشتولی چې زما او ستا ایمان او اسلام او ستا نبوت دي زیاته پټ بس اعلان وکړئ چې زه مسلمان ما کلمه وویله کافرانو کې هر بدماش ته جلا جلا وویله که په تاسو کې یو سړی دم لري که په تاسو کې یو سړی کې دم وي نو هغه دي میدان ته راحاضر سي ما ایمان راوړی ما اسلام راوړی نن لپس زه د محمد رسول الله ملګری یم انډیوال یم زه خادم یم زه طالب یم زه مرید یم زه شاګرد یم که په تاسو کې داسې کس ته چې هغه مطلب څه زړه غواړي نو زه حاضر یم خالي غږ وکړي لوی غیرتمن سړی ولو د الله رسول فرمایي چې کله عمر ایمان راوړی دی بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې شیطان پیټ شوی دی پر خوله باندې نشته دی چې کله حضرت عمر فاروق ایمان راوړی شیطان چې کله هم حضرت عمر فاروق لیدل دی پر خوله نشته دی پیغمبر علیه السلام فرمایي د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم چې پر کومه لار عمر رواني شیطان هغه لار پرېږدي هغه لار پرېږدي هغه عمر روان دی یاره د دې سره زموږ نه کېږي سبحان الله الله اکبر او لا اله الا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په اسمانو کې زما دوه وزیران دي زما دوه ملګری دي جبرائیل دی میکائیل دی پر مځکه زما دوه وزیران دي زما دوه ملګری دي ابو بکر دی او عمر دی ابو بکر او عمر سبحان الله الله پاک دی هغه جنت ورکړي چې د الله په علم او په قدرت کې الله پاک دی هغه درجه ورکړي چې څومره د الله په قدرت کې الله پاک دی موږ په سترګو وړاندې کې کبر د دې صحابه په باره کې یو غلط ګستاخی بل ووینو موږ دی الله پاک کانه کې کبه موږ د صحابه په باره کې یو داسې نازیبا خبره چې د هغه څوک کوي او موږ واورو او موږ دی خدای په دې خلو ګونګیان کې کبه موږ د صحابه په باره کې یا غلطه خبره وکړو یعنی غلطه خبره چې د هغه تر خوله ووځي او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر عظیم شخص و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر جنې خوشاله او عجبه خبره دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خپل لور هم ورکړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خپل لور بی حفصه چې د هغه ورکړله د پیغمبر علیه السلام سر دی تاسو اندازه ولګوئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخص دی چې د ژبه شوري یا د خبره کوي د الله له جانب ودت ورکول کیږي الهام د الله له جانب د پر ژبه باندې ژبه د خبره د الله دی څونه لوړ مقام الله ورکړی دی څومره لوړ عظمت الله ورکړی دی او په څونه لوی پیمانه الله ورکړی دی واجب بل ده بریتون ورسړی ډېر زبردست شاندار خوندور بریتون وو دا ځایونه چې دی هغه وهلی وو دا سایډو بریتون ډېر ښه زبردست داس نو حق هم وا حق وو والله چې حق والله حق وو یو تنارو والا غزن مزدا والا بریتون غټ کړی یو غل دی ځای چوکیدار دم بریتو ته بریتون کښنیک امتحان بل الله در باندې وکي ځای بس سلندر پټاو چې پرتا بدل ته د زړه دوره راځي بریتون کښنیک بیا خدای امتحان نه در باندې کوي ګر سره نه در باندې کوي بریتو ته تاور کړی دی یې د بل چا مزدور بریتو ته تاور کړی دی یې یو ځای په 3000 روپۍ باندې دامک در سره مکوي دا حق د عمر ولو او بیا کدی نو هغه بیا د الله فاضل دی وروره چې څومره بریتونه غټولای شي غټ دی کې د حق جوړیږي د هغه چا حق جوړیږي چې هغه د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په شار کې هغه جهنميان جهنم لاستوي دا هغه حق جوړیږي لازم واست حق نه دی نو یو ورځ جاړي ابو سعید فرمای رضی الله تعالی دا سجاړي دعا کوي جاړي
نو وی په خدای دې مې قسم وي چې یوه ښځه زوی جنې ورکي او دا په دا خپل زوی پسې ژاړي، والله که داسې ژاړي لکه حضرت عمر فاروق چې د چا د الله د خو پسې ژړی، د الله د خو داسې د الله صبر دی. ول ما په زړه کې ویل خلک وایي دا ډېر خشک دی، ډېر قهرمن دی، دا ډېر دلاور دی، شجاع دی، هغه دغه دی، دا څونه د الله صبریږي، دا څونه د الله صبریږي. یو ورځ تنوي صاحب رحمه الله فرمایي پر لارې را روان دي، څه ملګري شاته په پسې رعب یې ډېر درلودی، دبدبه یې درلوده. پیغمبر علیه السلام مبارک به ناست و، کشنیان به و غزلې به یا به نعتونه و یا به نظمونه وي چی و، ابوبکر صدیق راغلی کشنیان به ناست و، بل صحابي به راغلی به ناست و، چې حضرت عمر فاروق به راغلی کراره کراري به سو، ټوله به سره ولاړ سو، نورې خبرې در سره وې نه، دروند و، سنګین و، داسې دروند سنګین و چې انسان یې تصور هم نشي کولی. نو روان دی شاته چې وکتل ملګري څه مجلس سره کوي، چې ویې کتل دا ملګري حضرت تنوي صاحب رحمه الله فرمایي په شان صحابه کې وایي دا پر خوله ونښتل، گزار سو. چې گزار سو حضرت عمر فاروق پر حضرت تنوي صاحب رحمه الله فرمایي حضرت عمر فاروق د ځان سره پټ وژړل، ولی الله په خدای قسم که دی له ما دومره بیریږي لکه زه چې له تا بیریږم. صحیح سو. دا شیخ صاحب فرمایي، شیخ زکریا صاحب رحمه الله فرمایي یو وخت مازدیګر جومات جنې پاته سو، د مازدیګر جومات جنې ولاړی، یو باغ یې درلودی په 2 لکه روپۍ د هغه وخت دا قیمت ول، دا ټوله د الله په لاره کې صدقه کوي، خیرات کوي. ولی الله زه معافي غواړم لما د مازدیګر جومات قضا سو. غواړم چې پوښتنه وکړي څنګه دي لمونځونه؟ الحمدلله ډېر زبردست، بس په لمونځو کې ښه یم. د سهار لمونځ څنګه دی؟ ولا د سهار په لمانځه کې څه کمزور یم. نو درواغ ولې وایي چې زه په لمونځو کې ډېر ښه یم؟ دا امیر المؤمنین، دا د پیغمبر علیه السلام سر، دا د پیغمبر علیه السلام خلیفه، یو لمونځ د جمعات د مازدیګر جمعات جنې ولاړی، بیا د 2 لک روپۍ باغ، دا د الله په لاره کې خیرات دی چې الله ما ته معافي وکړه، ما ته معافي وکړه، ما خطا وسوله. او داسې د الله د خو په بیا دومره ژړل 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 چې په دا سترګو کې علاحده دا لیکرې معلومې وې چې دا اوښکې به ډېرې تېزې وې. د لرې ځایه سړی په پیدا چې دې سړي ډېر ژړلی دی، دې سړي ډېر ژړلی دی. یو ورځ حضرت علي کرم الله وجهه راغلی، دی ناست خپل حساب کتاب کوي، چې حساب کتاب کوي نو چراغ ورته لګېږي. حضرت علي کرم الله وجهه چې راغلی د چراغ بند کوي، چې چراغ بند کوي تنوي صاحب فرمایي چې بیا حضرت علي کرم الله وجهه پوښتنه جوړه کړه چراغ دې ولې بند کړ؟ ولې تیاره جوړه کړه؟ زرا لم تا چراغ بند کړي لکه چې لایټ بند کې بتۍ بند کې؟ ولې یاره دا د بیت المال تیل دی او ما د بیت المال حساب کوي، زما ستا شخصي مجلس دی، نو د بیت المال پر رڼا کې به نه کوو، بیت المال پر رڼا کې به نه کوو. اعلان یې وکړ، اعلان چې دی امیر المؤمنین سو، چې زما کوم عادي خاندان دی، عادي د هغو څه به یو سړی هم زما په دور خلافت کې سرکاري ملازم نه جوړیږي، نه په حکومت کې راځي، نه به وزیر، نه به گورنر، نه به بل. ولې؟ ول بیا د زما د وجې ظلمونه کوي، بیا زما د نامه څخه غلطه پیدا اخلي، زما د قرابت او عزیزګلوۍ څخه غلطه پیدا اخلي. اعلان یې وکړ چې زما د خاندان به یو سړی په حکومت کې نه وي، راسئ زموږ حکومت لره راسئ. ویې ګورئ اخښی دې څه وایي، ورور دې څه وایي، وراره دې څه وایي، خوريی دې څه وایي، د هغه رقم هغه ابل و ابل و ټول قریبان اړوند یې هم راوستلی، یا کوڼې هم راوستلی، دته موټر ورکړی دی، ګرځه دې پخوا به سایکل نن یې ودته هم زبردست ښایسته ویګو ورکړی ده، دم سرکاري تیل استعمالوي. څه کیسه ده د پلاني وزیر اخښی دی، یا د اخښي زوی دی، یا یې ورور دی، یا یې وراره دی، یا یې خوريی دی، یا یې پلانی دی پلانی. سبحان الله. حضرت عمر فاروق اعلان وکړي چې قطعا به زما د خاندانه څه څوک نه راځي په دې خبرو